تل له الله جل جلاله څخه مرسته وغواړئ. په هر کار کې چې نیک او مثبت کار وي، په اسلامي اصولو برابر کار وي، الله جل جلاله نه مرسته وغواړئ. هیڅکله هم بنده ته ځان مه محتاجوئ. هیڅکله له بنده نه څه مه غواړئ. هیڅکله بنده ته تمه او توقع مه کوئ. په همدې هکله غواړم له تاسو سره یو لنډه قصه بیان کړم. وایي چې یو مؤمن او مسلمان ورور چیرته روزمزدوري یا چیرته نوکر و. دغه شخص همیشه خپل د الله جل جلاله په ذکر او په بیان کې غرق و. خپل کار په نیک او صداقت سره سر ته رسوه. په خپل کار کې خورا اخلاص او صداقت درلود، خو هیڅکله د کار چښتن یا خپل بادار ته تمه او توقع نه کوله. یو ورځ بادار د ده په معاش کې یو څو روپۍ ور اضافه کړې، خو بیا هم د دغه شخص په خوی خواص، افعال و کردار او همدارنګه د دغه شخص په هغه اخلاص و نیت کې څه تغییر رانغی. په هماغه مخکې شان روان، خپل بادار ته یې تم و توقع نه کوله. بادار حیران شو چې څنګه دغه شخص له ما څخه مننه، تشکري او یا دا چې پر ما زما احسان یې په ځان ونمود. خو بیا هم څو وخت بعد 15 افغانۍ معاش یې ورڅخه کم کړ د امتحان په خاطر چې اوس به دا شخص څه کوي. خو بیا هم دغه شخص هیڅ تمه او توقع او شکایت له بادار څخه ونه کړ. ورنغی، تمه یې ونه کړه، توقع یې ونه کړه. بادار حیران شو، شخص یې راوغوښت او ورته وویل ما ستا معاش کې 15 افغانۍ اضافه کړې، تا له ما څخه هیڅ مننه ونه کړه، ته هیڅ زما د احسان شکرګزار نه شوې، ما ته رانغلې، له ما دې مننه ونه کړه. خو بیا هم ستا له معاش نه چې ما بیرته 15 افغانۍ کمې کړې، ته بیا هم ما ته رانغلې، ما ته دې توقع ونه کړه، ما ته دې رجوع ونه کړه. ولې؟ ستا دلیل څه دی؟ شخص ورته فرمایي سبحان الله، دا ستا په لاس کې نه دي. هغه کومې 15 افغانۍ چې تا زما په معاش کې اضافه کړې وې، دا ستا کار نه و، دا د الله جل جلاله پیرزونه وه. ځکه په هغه شپه زما په کور کې یو ماشوم پیدا شو او دا 15 افغانۍ د هغه رزق و چې زما په معاش کې اضافه شو. کله چې 15 افغانۍ معاش زما کم شو، نو په هماغه شپه زما مور بیبي وفات شوه. هغه کوم رزق یا حصه چې زما د مور زما په معاش کې وه، هغه الله تعالی قطع کړه. نو ضرور نه ده چې زه تا ته راشم شکایت وکم او یا له تا نه مننه وکم. هر څه د الله په لاس کې دي، هر څه له الله نه غواړم او هر څه الله جل جلاله کوونکی ده او کوي.